بسم الله الرحمن الرحیم. د طبي معلوماتو په دې لړۍ کې غواړم چې نن د تور زیړي په باره کې خبرې وکړم. تور زیړی د دوو وایرسو په واسطه باندې منځته راځي. یو ته یې هیپاټایټس بي ویل کېږي او بل ته یې هیپاټایټس سي ویل کېږي. هیپاټایټس بي ډېر زیات عام ده او نن به د هیپاټایټس بي په باره کې خبرې وکړو او په آینده پروګرام کې به ان شاء الله د هیپاټایټس سي په باره کې خبرې وکړو. هیپاټایټس بي د ینې د خرابېدو باعث ګرځي. مخکې له دې څخه چې د هیپاټایټس بي په باره کې خبرې وکړو، یو دوه خبرې به د ینې د وظایفو په باره کې وکړو. که دې ماډل ته فکر وکړو، سږي موقعیت لري دلته، له هغه څخه وروسته په منځ کې یې زړه موقعیت لري، بیا د یو فردي په واسطه باندې ینه له سږو یا د سینې له قفس چې جلا شوې ده، یعنې په دې ځای کې ینه موقعیت لري. د ینې یا جګر وظیفې ینه چې ده اصلا د امرجنسي د عاجل چې څه وخت د بدن ګلوکوز پکاري د هغه ذخیره په ینه کې پرته ده. که چېرته د موږ تاسې د وطن هغه یوې اصطلاح ته فکر وکړو چې خلکو ته وایي ستا له وجې مې ینه خوړلې ده یا مې ځیګر خوړلی ده ستا له وجې نه، یقینا هم دا خبره یو ساینسي بنیاد لري تر ډېره حده. په وجه د دې باندې هر هغه وخت چې د موږ تاسې مازغو ته د په عاجل شکل باندې د ګلوکوز ضرورت دي، د خوراک ضرورت دي، د انرژي ضرورت دي، په ینه کې ذخیره لري او د دې ذخیره نه استفاده کوي. یعنې که چېرته ینه له انسان نه وباسي، ډېر امکان دې لري چې انسان بېهوشه شي او مازغه کار پرېږدي، یعنې بې ینې انسان ژوند نشي کولی. بله وظیفه د ینې دا ده، کوم وخت چې موږ غذا خورو په هغه کې هر قسمه زهري مواد موږ تاسې خورو، د هغه له لارې قسم قسم شیان خورو، دواوې خورو، مختلف شیان خورو. هغه مخکې دنه چې وجود نورو ځایو ته ولاړ شي لومړی ینې ته راځي. ینه د یو تصفیه خانې په شکل باندې، د تصفیې په شکل باندې دا هر څه تصفیه کوي، د هغه نه وروسته یې وینې ته سپاري او نور وجود ته ځي. یعنې که ینه موجودیت ونه لري، د موږ تاسې د بدن یو غټ په اصطلاح د تصفیې یو غټ ځای به مو له لاسه ورکړی. له هغه سره په څنګ کې ینه په معافیت کې مهمه برخه لري، مختلف قسمه پروټینونه جوړوي، او کوم وخت چې وینه لخته کېږي، کوم ځای چې موږ پرېسي په هغه ځای کې به چې مطلب وینه باید زیاته ولاړه نه شي، په هغه ځای لخته راځي، هغه هم اکثره مواد په ینه کې جوړیږي. له دغه سره په څنګ کې هغه زیړ مواد یا صفرا چې د موږ تاسې په وینه کې وجود لري، هغه هم د ینې له لارې څخه د صفرا کڅوړې ته ځي. نو کله چې ینه خرابه وي، په دې وجه باندې انسان ته تاسې ګورئ چې هغه زیړی لري، له دې وجې موږ تاسې زیړی ورته وایو. نو په لنډ شکل باید ووایم، یو وار به دوباره تکرار کړم، کله چې ینه د انسان موجودیت ونه لري، انسان ژوند نشي کولی. نو راځئ یو داسې مهمه عضو د بدن چې د یو وایرس په واسطه باندې په افت اخته کېږي، راځئ د دې وایرس په باره کې یو څه معلومات پیدا کړو. هیپاټایټس بي وایرس اول په دې شکل ووایو چې په څه شکل انسانانو ته انتقالیږي. په دنیا په هغه برخو کې چې چېرته هیپاټایټس بي عام ده، هیپاټایټس بي له یو انسان څخه او بل انسان ته خصوصا د ولادت په وخت کې له مور څخه و ماشوم ته ځي. چې مور په هیپاټایټس بي باندې اخته وي، د هغه په وجه باندې و ماشوم ته هم هیپاټایټس بي انتقالیږي. دا یې تر ټولو عامه طریقه ده. بله طریقه د هیپاټایټس بي د انتقال ده، کوم وخت چې څوک وینه له یو انسان نه بل انسان ته ورکوي، که چېرته په هیپاټایټس بي باندې ککړی له هغه انسان څخه و بل انسان ته یې ورکړي، هغه په هیپاټایټس بي باندې اخته کېږي. بلې د ناپاکه ستنو له لارې، که په شفاخانه کې استعمالیږي، که څوک د هیروینو یا د بل شي په شکل باندې استعمالوي، هغه ناپاکه ستنې له یو نه بل ته هیپاټایټس بي انتقالوي. بله مهمه طریقه د انتقال د جنسي مراقبت په واسطه ده. له ښځې څخه و میړه ته، د میړه څخه و ښځې ته هیپاټایټس بي انتقالېدی شي. باید
یوه خبره یاده کړم، هغه دا چې زموږ تاسې په اطرافونو کې کله چې ښځې خالونه وهي او یا په ښارونو کې کله چې ښځې خالونه وهي، غوږونه سرې کوي، پزې سرې کوي، په هغو کې کومې ستنې چې کاروي اکثریت یې پاکې نه وي، او که هغه ستنې له یو نه په بل کس باندې استعمال کړي او یا هم هغه ناپاکه ستنې استعمال کړي، په دې وجه باندې هیپاټایټس بي انسانانو ته انتقالیږي. په کومه اندازه باندې د غاښو د برش، ناخونګیر، هر هغه شی چې د بدن په وینه باندې ککړ شي د یو انسان چې هغه هیپاټایټس بي لري او بل څوک استعمال کړي د هغه وینې ته لاره ومومي، په دې وجه باندې امکانات لري. خو د روغبړ د ماشومانو په ښکلولو باندې یا په ښکلولو باندې له هغه سره په څنګ کې د لوښو استعمال یو له بل سره شریکول، په دغو شیانو باندې هیپاټایټس بي له یو انسان څخه و بل انسان ته نه انتقالیږي. راځو دې ته، کله چې د انسان وجود ته هیپاټایټس بي وایرس ولاړ شي، که چېرته انسان ماشوم وي، نو په ماشومانو کې په هرو 10 کسانو کې له 8 څخه تر 9 کسان په مزمن هیپاټایټس بي باندې اخته کېږي. صرف یو کس ځان خلاصولی شي یا 2 کسان. خو که چېرته لویان په هیپاټایټس بي باندې اخته شي، چې د دوی معافیت قوي ده، په دې وجه باندې په هرو 10 کې تقریبا 8 کسان یا 7 کسان له هیپاټایټس بي ځان خلاصولی شي. هغه 3 کسان یا 2 کسان چې دي هغه په مزمن هیپاټایټس بي باندې یا په تورزیړي باندې اخته کېږي. کوم وخت چې څوک په هیپاټایټس بي باندې اخته شي، لارې چارې څه دي؟ 2 کارونه پکار دي. یوه خبره دا ده، هغه څوک چې په هیپاټایټس بي باندې اخته وي، د هغه په کور کې که ښځه یې میړه، که میړه یې ښځه، ماشومان یې په کور کې، د کور نور غړي یې په نږدې تماس کې ورسره راځي، د هغو وینې باید معاینه شي. که چېرته هغه هیپاټایټس بي ونه لري، په هغه صورت کې هغو ته واکسین ورکړل شي. واکسین یې ارزانه ده او تقریبا د 95% نه اوچت موثره ده، یعنی یو له هغه بهترینو واکسینونو څخه ده. دومره خبره دا ده، هغه کسان چې په هیپاټایټس بي باندې اخته دي، هغه باید که چېرته زخم ولري احتیاط وکړي، تر څو په هغه باندې پټۍ کښېږدي چې هغه وینه بل ځای ته ولاړه نه شي، بل څوک ورباندې اخته نه شي. له هغه سره په څنګ کې باید وینه بل چاته ورنه کړي، ځکه د ده په وینه کې هیپاټایټس بي موجودیت لري او بل انسان ته همغه ناروغي انتقالیږي. دومره خبره د دې خلکو تداوي ده. تر ټولو جنجالي خبره د هیپاټایټس بي د تداوي ده، که په لنډ شکل باندې ووایم، او جنجالي په دې وجه باندې ده چې مشکل دا ده چې په کوم وخت کې باید سړی دوا شروع کړي. زه په خپله په بریتانیا کې تقریبا په 100 مریضان د هیپاټایټس بي ګورم او د هغو تداوي، ځینې خلک پکې تداوي غواړي او د ځینو د تداوي ضرورت نه وي، او هغه باید هر کال وګورم یا هر 6 میاشتې بعد یې وګورم. په عمومي صورت باندې چې د ماشومانو هیپاټایټس بي معافیت، د ماشومانو معافیت کمزوری، په دې وجه باندې څه وخت چې د هیپاټایټس بي وایرس بدن ته ولاړ شي، معافیت د ماشومانو د هیپاټایټس بي له وایرس سره جنګ نه کوي، په دې وجه باندې هیپاټایټس بي ماشومانو په بدن کې جنجال دومره زیات نه جوړوي. ماشومانو نه بل ته تللی شي، خو لیکن ماشومانو ته پخپله امکان لري ضرر تر کاهلتوب پورې ونه رسوي دومره زیات. ځینو ماشومانو ته رسوي، د هغو باید تداوي وشي. هغو ماشومانو ته چې هغه په اصطلاح په مزمن هیپاټایټس بي باندې اخته امکان لري د 20 کلو، 24 کلو، 25 کلو، د 10 کلو، د 2 کلو په شاوخوا باندې مشکلات ورته ایجاد شي. یعنی زه باید په دې باندې بیا تکرارا دا خبره کوم چې ماشومان باید ډاکټر ته ولاړ شي، هر کال باید معاینه وشي، خو لیکن اکثریت امکان لري د دوا ضرورت ورته نه وي. په نورو په کاهلانو کې بیا هم تر ټولو لکه څنګه چې مخکې ذکر کړله، د هیپاټایټس بي تداوي څه ده؟ هغه د وینې معاینات غواړي، ینې ته کتل کېږي چې تاوان یې رسولی دی که نه رسولی، په کومه اندازه باندې هیپاټایټس بي په وینه کې موجودیت لري، ځکه تر ډېره حده پورې امکان لري د تا معافیت یې تر خپل قوت لاندې وساتي، مشکلات امکان لري ایجاد نه کړي. که مشکلات ایجاد نه کړل، د ینې د التهاب باعث ونه ګرځېدو، په هغو صورتو کې ډاکټران علاج نه کوي، بلکې هر کال ناروغ ګوري. هر وخت چې په دې پوه شو چې نور هیپاټایټس بي په ینې حمله وکړله، د هغه د پړسوب باعث وګرځېدو، په دغه صورتو کې بیا د ناروغانو علاج پکار ده.
مخکې دې نه سي ولاړ شو چې تداوي په څه شکل باندې دا یو خبره باید ذکر کړم چې هیپاټایټس بي باندې څوک خصوصا چې کاهلان ور باندې اخته سي لویان ور باندې اخته سي امکان لري په اول ځل باندې دوی ته زیړی پیدا سي یا ژیړی پیدا سي یا یرقان ورته پیدا شي خو که څوک ور باندې اخته سي او مستقیما هغو ته ژیړی پیدا سي عموما په شپږ هفتو کې ورته پیدا کېږي یعنی تقریبا هر په پسلو کې 500 کسانو ته پیدا کېږي 50% کسانو ته پیدا کېږي همغو کسانو ته چې زیړی پیدا سو امکان لري هغو ته سردردي د اشتها له منځه تګ تبه په اصطلاح دغسې اعراض هم ورسره پیدا کېږي خو د هغو کسانو تداوي سوا د هغو نه ماوره کوم چې ډېر زیات یې نه خرابه سوي موږ د دغو کسانو تداوي نه کوو موږ دغو ته ګورو چې تر څو یې 4 میاشتې تېرې سي هغه زیړی چې د هغه په خپله باندې له منځه ځي او د هغه نه وروسته که چېرته د 4 میاشتو نه پس د دې معافیت د هیپاټایټس بي له منځه یو نه وړ بیا موږ د دغو ناروغانو علاج کوو او هغه هم علاج لکه مخکې چې مې ذکر وکړو ورته ګورو چې آیا یعنې تاوان رسوي نه رسوي په کوم حالت باندې ده په کوم اندازه باندې ده په څه شکل باندې ده په هغه صورت کې موږ د هیپاټایټس بي علاج کوو متاسفانه په افغانستان کې داسې انګېرل کېږي چې تقریبا د 2 څخه تر 6 یا تر 7 کسانو په هرو 100 کسانو کې د 2 څخه تر 6 یا 7 کسان په هیپاټایټس بي باندې اخته دي یعنې ډېر زیات عام ده تداوی نسبتا هیپاټایټس سي ته ارزانه ده او مؤثره ده یعنې تر اوسه پورې اخیرنۍ 2 دواوې چې راوتلې دي په دغه تېرو 5 یا 6 کلونو کې د دې 2 دواګانو په ضد باندې مقاومت تر اوسه پیدا شوی نه ده او نهایي مؤثره دي خو چې یو ځل دوا شروع شوله د هغه درول چې دي هغه هم باید د ډاکټر د توصیې مطابق وشي وجه دا ده چې د هغه درول هم همدغسې یو جنجالي کار ده وینې ته به ګورې د ناروغي په کوم حالت باندې ده وایرس په کوم حالت باندې ده د هغه نه وروسته په دې باندې فیصله کېږي چې آیا تداوي وکړو ودرو او که نه عموما کلونه دربر نیسي په اخر کې که ووایم هیپاټایټس بي یوه هغه ناروغي ده چې هم یې خلک مخه نیولی سي او هم یې تداوي کېږي خو که چېرته د دې ناروغي تداوي ونه شي هغه د یعنې د خرابېدو د یعنې د عدم کفایه یعنې په اصطلاح د یعنې د خوړنېدو د خرابېدو باعث ګرځي او په ځینو وختو کې امکان لري د یعنې د سرطان باعث او په ځینو وختونو کې چې علاج یې ونه سي امکان لري د مرګ باعث نو په نس کې د انسان اوبه پیدا کېږي څه وخت چې یعنې په عدم کفایه باندې اخته سي په پښو کې اوبه پیدا کېږي اوبه راجمع کېږي په مرۍ کې ځینې رګونه دي هغه پړسېږي په وینه زیاتېږي امکان لري هغه وچې وي وینه کوي ناروغ ته زیړی پیدا کېږي په دغه اخري وختو کې یعنې زیړی په اول وخت کې پیدا کېږي په هغه وختو کې چې اول هیپاټایټس بي راسي امکان لري 50% خلکو پیدا کېږي خو چې هیپاټایټس بي اخري نهایت کلونه وروسته دې حالت ته ورسېږي چې بیا زموږ خلک د تور زیړی ورته وایي په هغه وختو کې خلک وزن له لاسه ورکړي په نس کې اوبه پیدا شي عضلات یې له منځه سره ولاړ سي ضعیفه سي خپل رنګ یې په تور شکل باندې واوړي یعنې عموما لکه یو ناروغ شدید ناروغ جنې جوړ شي او له هغه سره په څنګ کې زیړی ورته پیدا سي او په دغه وختو کې هم باید ناروغان ډاکټر ته ولاړ سي ځکه دوا یې نهایي مؤثره ده نو خدای دې وکړي چې دغه د هیپاټایټس بي په باره کې دغه معلومات د تاسو لپاره مفید دي که څه شی له ما نه پاتې سوي تاسو دې مهرباني وکړئ ذکر یې کړئ په هغه باره کې به بیا معلومات درته درکړو او په آینده داسې پروګرام کې به انشاءالله د هیپاټایټس سي په باره کې خبرې کوم